سلامونه درنو لیدونکو، نن درته هغه 4 مهمې خبرې ښایم چې په ترسره کولو به یې تاسو یو جذاب شخص ښکاره شئ. خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې زموږ ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. لومړی راز، د خپل قد یا ونې په اړه اندېښنه او فکرونه مه کوئ، بلکې د هغه څه په اړه فکر وکړئ چې ستاسو په کنټرول کې دي، لکه ستاسو شخصیت، زده کړې، جرأت، باور او داسې نور. ډېر څه شته چې تاسو نورو خلکو ته جذاب ښکاره کولی شي. دوهم راز، هڅه وکړئ خپل وزن نارمل وساتئ، ځکه که چیرې تاسو ټیټ یاست یا وزن مو هم زیات وي، نو معلومه خبره ده چې نور به هم ټیټ ښکارئ. نو د دې لپاره چې خپل ځان ته یو هدف وټاکئ، مثلا د مثال په توګه په 6 میاشتو کې غواړم 5 کیلو وزن کم کړم. دریم راز، د خپل قد په حساب منظم لباس واغوندئ، یعنی مهمه نه ده چې تاسو هغه لباس واغوندئ چې لوړ قد خلک پکې جذاب ښکاري. ممکن هغه لباس چې له هغوی سره ښایسته ښکاري تاسو سره ښایسته ښکاره نشي. څلورم راز، خوش طبیعته اوسئ، یعنی تل په خوله مسکا ولرئ. د نورو په خوله د مسکا راوستلو لپاره یو څه با اخلاقه ټوکې او ښکلې خبرې زده کړئ، ترڅو د خبرو پر مهال نور خلک در سره د ستړیا احساس ونه کړي. یو شمېر ځوانان او نجونې د قد د لوړېدو لپاره دوايانې خوري. هغوی دا خبره په یاد ولري چې هغه دوايانې ټولې د ګټې پر ځای 100 تاوانونه لري. رښتیا دا دی چې د یو شخص په ونه یا قد تر ډېره په داسې څه پورې اړه لري چې د انسان له کنټرول څخه بهر دي، د مثال په توګه ژینونه، وراثت او نور.